ډیرو قدرمنو مینه خلوص نیکی هیلې نیکی پیرزونې او سلام مې ومنئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا نن چې کوم مورا نظم تاسو سره شریک کول غواړم اوچه پپه دا بابا جان قمرعي صاحب لیکلی دی او په ځلا کې دا نظم چاپ دی. د ځلا دا د رئیس صاحب کتاب دی چې په دې کې په ما باندې هم نظم لیکلی دی. نو په دې کتاب کې دا اوچه پپه دا یو افغاني ماشومې د تصویر په لیدو باندې بابا جان لیکلی دی. هغه داسې دی چې سپینه مهینه پاغونده غوندې ماشومه ګوډۍ، سپینه مهینه پاغونده غوندې ماشومه ګوډۍ، کله ناکله به وړو سره حجرې ته راغله. سپینه مهینه پاغونده غوندې ماشومه ګوډۍ، کله ناکله به وړو سره حجرې ته راغله. او دومره ماشومه وه چې ری به یې په لام بدلېده، دومره ماشومه وه چې ری به یې په لام بدلېده. دغه چاړی چاړی خبرو کې بل شان خوند و. ورو ورو چې ما سره یې د خولې وندڼ یې هم ماتېده، ورو ورو چې ما سره د خولې وندڼ یې هم ماتېده. ما له به راغله سویلو نه را به رابیله چې شوه، ورو ورو چې ما سره د خولې وندڼ یې هم ماتېده. ما له به راغله سویلو نه به رابیله چې شوه. او زه به اکثر مراقبه وم یا به کار کې ډوب وم، زه به اکثر مراقبه وم یا به کار کې ډوب وم. دی به یو بوکو زه له ځانه یې بهر به راښکم، زه به اکثر مراقبه وم یا به کار کې ډوب وم. دی به یو بوکو زه له ځانه یې بهر به راښکم. او ما به راونیوه اکثر به را ترغاړه وته، ما به راونیوه اکثر به را ترغاړه وته. زه په تونو تونو خبرو به یې سم مشغول کړم. او زه په سرو ویښتو مینم چې راګیره به شوه، زه په سرو ویښتو مینم چې راګیره به شوه. دا مې خارخ و چې په ګوتو ورله سر منګس کړم، زه په سرو ویښتو مینم چې راګیره به شوه. دا مې خارخ و چې په ګوتو ورله سر منګس کړم. او بیا به یې روغوندې وي ما ته یو کیسې خو وکړه، بیا به یې روغوندې وي ما ته یو کیسې خو وکړه. ما به وې ښه ده خو بدل کې به زه پپه اخلم، بیا به یې روغوندې وي ما ته یو کیسې خو وکړه. ما به وې ښه ده خو بدل کې به زه پپه اخلم. او ما ته را جوخته به شوه ما ته به یې غوږ کې ووی، ما ته را جوخته به شوه ما ته به یې غوږ کې ووی. پپه خیال واخله بابا جانه ګلې اوته چې وي. ما ته را جوخته به شوه ما ته به یې غوږ کې ووی. پپه خیال واخله بابا جانه ګلې اوته چې وي. او څه موده پس چې وطن ته لږ څه موده پس چې وطن لږ کلارې وموندو، څه موده پس چې وطن لږ کلارې وموندو. دا خپل بابا سره څه وخت له خپل وطن ته لاړه، څه موده پس چې وطن لږ کلارې وموندو. دا خپل بابا سره څه وخت له خپل وطن ته لاړه. او زه انتظار کې وم چې نن سبا به بیا، زه انتظار کې وم چې نن سبا کې بیا به راشي. زه سخت یوازې وم په زړه کې، زه انتظار کې وم چې نن سبا کې بیا به راشي. زه سخت یوازې وم په زړه به مې راوورېده. او دې کې ناڅاپه یو اخبار کې مې تصویر ولیده، دې کې ناڅاپه یو اخبار کې مې تصویر ولیده. یو ماشومه شان جینۍ وه چې بیخي هغه وه. دې کې ناڅاپه یو اخبار کې مې تصویر ولیده، یو ماشومه شان جینۍ وه چې بیخي هغه وه.
دا چې ماشومه ښاپیرۍ وه دهشتګرده نه وه. دا چې معصومه ښاپیرۍ وه دهشتګرده نه وه، په ناکرده ګناه په خپله د دهشت چې ښکار شوه. دا چې معصومه ښاپیرۍ وه دهشتګرده نه وه، په ناکرده ګناه په خپله د دهشت چې ښکار شوه. سترګې یې بکې د دهشت نه راوتلې چې وې، سترګې یې بکې د دهشت نه راوتلې چې وې، په یوه ففه یې بارود بله یې په وینو سره وه. سترګې یې بکې د دهشت نه راوتلې چې وې، په یوه پپه یې بارود بله په وینو سره وه. ما چې تصویر یې ښکلولو داسې ما محسوس کړه، ما چې تصویر یې ښکلولو داسې ما محسوس کړه، لکه تصویر هم راته وایي پپه اوته واخله. ما چې تصویر یې ښکلولو داسې ما محسوس کړه، لکه تصویر هم راته وایي پپه اوته واخله. او په تصویر وینې وې زما اوښکو لا نور خړوب که، په تصویر وینې وې زما اوښکو لا نور خړوب که. زه حق حیرانم، زه حق حیرانم چې به اوچه پپه څنګه اخلم، زه حق حیرانم چې به اوچه پپه څنګه اخلم. ډېره مننه، په الله مې سپارلې. ښاد او آباد اوسئ. د الله په امان.